د کومو خلکو چې ادبي سطح اوچتای نو د هغه خلکو اخلاقي سطح هم اوچتای. خو هغه خلک ادبي سطح د هغه خلکو نشي چوتای دی کم خلک چې د اخلاقي تنزل ښکاري، کم خلک چې کرپټي نو د هغوی ادبي سطح به هم ډېره لاندې. په هغوی کې به ته دغه نه هیومر به پکې نه وي، په هغوی کې به طنز نه وي، سیټایر به پکې نه وي. نو دغه وجه ده چې دا به غلامانی او په دوی باندې به خلک چې کم دی نو لوبې به پې کوي. په دوی باندې به مطلب دا دی چې څه غواړي، ظالمان چې څه غواړي، هغه کرپټ خلک چې څه غواړي هم په دوی باندې به یې کوي، ځکه چې د دوی ادبي سطح لاندې ده. په دوی کې د اظهار چې کم دی نو هغه طاقت نشته. نو زه نن تاسو لکه دا موسم هم لږ ښه دی نو تاسو صرف انټرټین کول غواړم. نو خبره داسې ده، تاسو مګي خو پیژنئ که نه؟ مګه پیژنئ، ټول خلک یې تنګ کړی دی. څوک یې تنګ کړي لاس چوت کوي لږ. د مګو نه څوک تنګ دي؟ ها، نو د مګو نه ټول خلک تنګ دي. اوس خبره داسې ده چې شاعر او ادیب هغه څه چل وکړي، هغه کله نا کله چې په دې معاشره کې کم کردارونه وي نو هغوی له یو بل دغه وګوري، د هغې په اړ کې چې کم دی د خپلې غصې اظهار وکړي. نو لکه اوس خبره داسې ده چې د مګې په اړ کې یو شاعر، یو مشهور شاعر غنی خان چې کم دی نو د دې معاشرې څه کردارونه په ګوته کړي دي. او لکه مثال په طور باندې د هر چا نه بوته کوي او دی چې کم دی نو زړی ډېر سخت دی، په هیڅ چا باندې چې کم دی د ده رحم نه راځي. دی دا نه وایي، دا مګه دا نه وایي چې هلکه دا کړپ کړپ مه کوه، ماشوم دی، بیمار دی، بوډا دی، اوده دی، خوب یې خرابې، دا سیزونه ولا خرابې. صحیح ده که نه؟ دا خوراک مراک او دا څه کول د ده چې کم دی په دې کار نشته. نو د ادیب چې کم دی په د انګریزۍ کې یوه اصطلاح ده ابجکټیو کوریلیټیو. نو ابجکټیو کوریلیټیو دې ته وایي چې یاره ده ته څوک میلاو شي داسې چې دی د هغې په اړ کې دا کردارونه ښکاره کړي، دې خلکو ته دا څښه مخ وښي او د دې خلکو د ادبي سطح چوته شي. په دوی کې د کرټیسزم، د دوی هغه تینکینګ چې کم دی هغه کریټیکل شي. خو دا نه غواړي. دا کم قومونه چې غلامان دي او چا غلامان کړي دي هغه خلک دا نه غواړي چې د دې خلکو ادبي سطح دې اوچته شي. نو زه بیا هم کوشش کوم چې یاره خبرې خپلې زر ختمې کړم. نو وایي ده چې کم دی مګر اخیستې ده او کرټیسزم یې کړی دی د معاشرې په بعضې خلکو باندې. لکه یوه غټه مګۍ بل پسې واړه واړه منګکوري د دې بچي که نه، د ده د اثر د لاندې. بله یوه خبره ده، د هغه خلکو دپاره دی دا نظم کم خلک چې پبلک انټرست چې کم دی قربانوي د ذاتي مفادو دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپلې خېټې دپاره دی څه چل کوي، دی دا قومي، دا پبلک انټرست، دا نیشنل انټرست دا قربان کی او د خپل ذات دغه پې کوي. نو دا نظم درته وایم او په دې کې چې کم ځای د تشریح ضرورت راځي نو تاسو ته وایم. اوس یې په کندو کې یاره غلې پلار دې غلو، لکه پلار دې داسې غل نه و لکه دا هغه د سوچ دغه دی، لکه ستا او د پلار سوچ دی یو. مطلب دا دی چې یو خلک چې کم دی نسلي که نه نو دا هغه شی نه دی، دا د سوچ خبره ده، د مایند سیټ خبره ده. اوس یې په کندو کې یاره غلې پلار دې غلو، مور دې غلچکی وه، ستا نیکه د بدو ملو، قوم دې حرام خور دی، قبیله دې حرام خوره ده او مړ شوې په غوړو پسې، لکۍ توره دې سپوره ده او سترګې دې کاسیرې دي، چلبازې دي، بې شرمې دي او کلک دي دې غاښونه. وره خپل کار ښه صحیح کې او پاپۍ دې نرمې نرمې دي چې کله ورته ځې نو ډېر په آرام آرام ځې چې یاره چېرته زما په دې لاره کې رکاوټ را نه شي. کلک دې دي غاښونه او پاپۍ دې نرمې نرمې دي او خېټه دې کوپۍ ده د کدو یا د شناز هسې او سر دې د نولي او بریتوکي د توره باز هسې او غلا کې د غریبه، غلا د خانه د بڼیانه کې. هسې که تاسو سوچ وکئ نو دغه خلک یو سړی هم نه ماف کوي. وایي غلا کې د غریبه، غلا د خانه د بڼیانه کې، سید او ملا نه پیژنې بوته د هر چانه کې. او ستا وړوکې خېټه د هما جهان مړه نه کړه، ستا کاسیره تنده د عمرونو غلا سړه نه کړه. نو ذات ته ځناور دی خو خوراک کې د انسان هسې او اوس یې په سخسوړي کې فیرني سټې د خان هسې، زړه دې د یزید دی، طبیعت دې د شیطان هسې او چڼ دې د مینت دی خو همت د پهلوان هسې. نو بیا وایي چې غل تر هغې غل چې ترې بره غل پیدا نه وي، ګوره چل تر هغې چل وي چې ترې بره چل پیدا نه وي. خو دوه دانې ترې وخوري
او 2 دړۍ خاوري یې کړې. مطلب دا دی ته کرپشن شروع کی نو هغه ټول نظام تباہ او برباد کی. هغه ټول نظام چې کم دی نو هغه پسین لاو کې 2 دانې تری اخري او 2 دړۍ خاوري یې کړې. اوګه خله د خاورې شه انبار زری زری کړې او خوی دې د خنزیر دی او فطرت ته د خامار دی او خله کې د آفت ته او په شونډو کې آزار دی. خو یو خبره دا چې یو ځل به راځي وایي ګزې ځې نو ابازوله به راځي خو غوټه چې شي سخته خو غوټه چې شي سخته اخر پیښه په چاړه شي. کله چې غوټه سخته شي نو چاړه په پیښه شي چاړه راشي وسته کټ کی نو خو غوټه چې شي سخته دا خو نیچرل فینومینا ده کنه. څوک خو مسلې پرې دي نه اخر مسله حل کیږي. خو غوټه چې شي سخته اخر پیښه په چاړه شي تشي په جوار او پښوغان پتا ماړه شي. او اوس چې کوم کور کې حرام خور هغه کور لوټي داسې حرامي خپل بابا او خپل مور لوټي. خو ورشي ګوره اوس خبره داسې ده چې د دې مګې د پاره خو پښو خو ورشي چې پښوله نو پولاو پیرنی د هیر شي. ورشي چې پښوله نو پولاو پیرنی د هیر شي. پښ په خېټه موړ شي او پتا 11 12 13 شي.